د افغانانو لپاره دوه مهمه او خوښې ډک خبرونه. لومړی دا چې دا د پولیسو د ځانګړي قطعې ځواکونه دي. یوه وړه نمونه یې دا هغوی دي چې کله ترهګرو پر زیږنتون حمله وکړي، دوی لکه ابابیل پرې ورنازل شو. لومړی سلګونه میندې او نوي زیږېدلي ماشومان په خورا میړانه وژغورل، بیا یې ترهګر تر خپله ځایه جهنمه ورسول. ولسمشر غني د خپلې دورې له پیل سره زیات پام د امنیتي او دفاعي ځواکونو کمیت او کیفیت ته هم وکړ. د سرتیرو په هره برخه کې ځانګړې قطعې رامنځته کړي. ویل کېږي همدا لامل و چې د بهرنیو ځواکونو د مرستې پرته افغان ځواکونه د پنجاب له موقت استعمار او استثمار څخه مور وطن وژغور. ویل کېده که بهرني ځواکونه له عملیات لاس واخلي، افغان سرتیري نشي توانېدلی چې د پنجاب او ملګرو پر وړاندې بریالي شي. دا هم ویل کېده چې ولایتونه به سقوط شي، خو د فوج د اعلی سر قومندان او ولسمشر په خاصه پاملرنه د مور یعنې خاورې دا سرتیري دومره قوي شو چې دومره شعوري او مسلکي شو چې د اغیار ټول پلانونه یې خوبونه، خیالونه او محالونه ورثابت کړل. انځورونه کې یوازې د کندوز ولایت د پولیسو د ځانګړې قطعې نمونګي ویني. او بلخوا بیا هم دوهم خبر دا دی چې که جګپوړي چارواکي خپله شتمني ثبت نه کړي، معاشونه یې قطعي کېږي. د افغانستان حکومت ویان صدیق صدیقي وایي د کابینې په نننۍ غونډه کې ولسمشر غني لارښوونه وکړه چې د دولت د لوړپوړو کارکوونکو شتمنیو د ثبت په برخه کې په 3 اونۍ کې اقدام وشي. د نوموړي پر وینا د کابینې د غونډې د پریکړې پر اساس به د کابینې ټول غړي، والیان، د ملي شورا غړي او لوړرتبه مامورینو خپله شتمني ثبتوي. دغه راز ولسمشر غني مالیې وزارت ته لارښوونه وکړه که چیرې کوم چارواکي له دې پروسې سره له همکارۍ ډډه وکړي نو معاش یې قطعي کېږي. دغه اقدام د فساد مخنیوي لپاره ولسمشر غني اړوندو ادارو ته ویلي ټوله پروسه تعقیب کړئ او په تړاو یې نوموړي ته